کاروان صاحب ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعري کوي کنه؟ دا خبره د عابد صاحب پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول. هغه د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره به کې ډیره ښه سندره کېدای شي. لبل پلوه نننه د شعر دور چې دی تر بخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یوه وجه دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانې ډیر شوي دي، ادبي غونډې بیخي ډیر شوي دي. دا یو کلتور ګرځیدلی دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوې ده او کتابخانې ډیرې دي، خلک د کتاب لوستونکي او اخیستونکي ډیر شوي دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې په پښتو ژبه کې د کار کولو زمینه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغوی یا په راډیوګانو کې کار کوي، یا د مجلو سره کار کوي، یا له نور خپرونو سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د یوې ژبې د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لویه خبره ده. کاروان صاحب نن سبا د نثر پرتله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا دغه ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟ یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نه تر یا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خامخا داسې وي چې په دې ډیرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډیر ښکلا پنځونکی شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ یې کړی دی. انشاءالله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شوه دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې یوې لویې زماني فاصلې دپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونه او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوي دي چې یو بلې زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کړي، جوړه کړي، هنګامه جوړه کړي، وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندی نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده. کاروان صاحب زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسني ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟ شته دی پکې، خامخا پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډیره شاعري کېږي، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي. نو په دې ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمي پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي. نو دا پکې خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله. اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې. نو که په دغه لږه رڼا واچوئ. دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټاکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراري خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګېږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګېږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګېږي، په الفاظو کې چې کم فکر، کم مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي که نه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهېږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنی شي، پرې ونه پوهېږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره، دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې له بربنډوالي نه یې ساتلي وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوقو لپاره شعرونه انتخابوي.
دغه نوې انتخاب یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرې ایستلی شي؟ خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبه موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې ترڅنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هره اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي. کاروان صاحب بیا شعر ته راشو، نو نوو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي او یا د اهل ذوقو پام ورواړوي؟ خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنې سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېره یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه، چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي، سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شعریت درلودونکي هم وي. نو دغه ریاضت څه وي؟ مثلا یو مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ورسره تړلی، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې هم نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مخترعینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصر یې کشف کړي دي د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی یا مثلا یو بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بله ساینسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنې د خپل د کشفیاتو سره یا د ساینس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې څنګ کې د دوه تارونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دمغه د برق د ایجاد سبب شوه. یو څه سره دی چې پرلپسې زړه وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړي غوندې رازرغونېږي، دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې دې ډېر فکر هغه سره کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تاته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقۍ په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دی، دې ته ریاضت وایي. یعنې داسې تا یو ډېره لوړه دنګه څوکه چې په وریځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم، نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم، که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې څپلۍ به جوړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.